نمبر برو نو تا هغه پکټ کې میتیازي کول پرې غوستې که نه ته وی لس روپو زما خبرې ته ګوره زما خبرې کاپي کړې نو هغه کې نوې خبرې راوړه دا به تا 10 روپو ښځه یو کټ ته به دې امتیازي کول هغه خو زه هم ته خو اوسه مې زه نه وم کوم جینکۍ د 10 روپو ښځې که نه سړي خو نه دي 10 روپو نه مړه جینکۍ د 10 روپو ښځې نه وي خو دا تاسو هلکان جوړ کړئ دا نه د 10 روپو ښځه وایي کټ ته امتیازي کوي علیکم نه السلام نه دا خبره نه ده دا د هلکانو کپړې اچولې دي نه مړه ته جینکو دي ها چکن کاری سوټ دی ها سم د هلکانو په شان دي نو هغې که د هلکانو کپړې چا دې شته دا خو زما چکن کاری سوټ دی مړه دا وګوره او ته دې سپین دی خدا یې کټ کې امتیازي کې ته دا یې پر ځکه سپین دی دا کاټن دی کاټن پیور کاټن دی چې کوم هلکان نشي اچولی هلکان دا کاټن نشي افورډ کولی وایي دا څو لکو والا دی چې هلکان یې نشي افورډ کولی دا 4 لکو ګلونه شابه که نه یار هادي ویلکم خیاط ته پنشمنټ مه کو ما درته معاف کړو پرېږده بس دا ما سره پنشمنټ ګیم نه وي ښې نو زما ما هر چا سره پنشمنټ میچ صحیح ده که نه زه داسې فري کې نه راځم چا سره میچ نه کوم ته څنګه پنشمنټ یې ورکوې زه یو شاور والا ورکوم یو په واشروم صفا کولو والا ورکوم سر ښکته خپې اوچت دي او سیټ سټینډ سیټ اپ دا پنشمنټ دي زما خو دومره هارډ نه دي زه خیر دا خو اسانه دي به کم نه که که نه څه مطلب ته به راته واشروم صفا کې نه نه زه سټوډیو کې هم که نه قسم دی واشروم ډېر بره دی ډېر لرې دی ته که څومره تیاره به وي پکې وعلیکم السلام ښه دا خبره ده نو غب نه علاوه هغه به ډېر ګران شي راته واشروم صفا کول ما یو ویډیو کته ثوابې هغه کم ډیم دی توربلا ډیم ها تا پکې پته نشته څه ویلي دي څه دي پکې ویلي دي ډي جے ویلکم هغه تاسو ویلي دي کله دا وی کله هغه د یو نوم ټوپې نوم لیک کله ثوابې نوم لیک کله دا نوم لیک کله هغه نوم لیک نه مې کړل غواړي دا 10 روپو ښځه ده کټ امتیازي کوي څه مې پکې ویلي دي یو ما ته زه خو ستا یو خبره باندې پوه نه شوم هغه چې دغه نه دي روان هغه اوبه چې روانې دي هوټل دی پکې هغې ویډیو باندې څه ویلي دي هغه لږ دلته ووایه زما څه کار دی ووایه که نه نه شم ویلی که نه اوس هر څه ټایم هوسټینګ کوم بیا وایم مړه اوس هم ویلی شي نه نه شم ویلی دا راته ووایه ستا سکور څومره دی زما ته به الله که شو کېږي زما 9 سکور دی 9 زما ستا 6 هم مه کوه زما سایډ ته بس پلی وشي انشاءالله ډونټ وري زما مینهوال راورسېږي یو ګل یار یو ګل ښه خبره ده